سلام درنولیدونکو، زه روحلا لیزایم او تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګورئ. یوه اونۍ وړاندې د پخواني ولسمشر ډاکټر غني ورور حشمت غني احمدزي ویل چې د پخواني ولسمشر زړه په بهر کې تنګ ده، زمینه سازي دې ته روانه ده تر څو دی راسي خپل هیواد ته او له ده څخه د ده له توانایي څخه دلته استفاده وسي. خو اوس تازه د پخوانی ملي امنیت شورا مشاور حمدالله محب له پخواني ولسمشر ډاکټر غني سره کتلې او ویلي دي چې د ډاکټر غني د راتګ خبرې اساس نه لري، له حقیقت څخه لرې ده. ډاکټر غني په افغانستان کې داسې سولې ته ژمن ده چې هغه کې ارزښتونه تر پښو لاندې نسي. بل خوا د موجوده واکمني ضد څیرې چې په تیر حکومت کې یو شمیر چارواکي دي، سیاسون، جهادي رهبران، قماندانان، دوی په دې هڅه کې دي چې له هیواد څخه بهر د اسلامي امارت پر وړاندې یا د دې امارت پر ضد ائتلاف جوړ کړي. دا چې د دوی دغه ائتلاف به څومره ځای ونیسي، څه کوي په دغه ائتلاف کې، د نن شپې بحث مو په همدغه دوو مواردو ده. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو پخوانی سناتور ښاغلی محمد هاشم الکوزی، بل میلمه راسره د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامع او له جرمني څخه د سکایپ له لارې سیاسي شنونکی ښاغلی وایس ناصري ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلاست پروګرام ته. ناصري صاحب، د پخواني ولسمشر ډاکټر غني په اړه حشمت غني احمدزي ویل چې هڅې روانې دي تر څو دی راسي کابل ته، اما حمدالله محب وایي چې دا خبرې اساس نه لري. اصل حقیقت د دغه خبرو تر شا چی شي ده؟ موضوع برگشت آقای غنی به افغانستان مانند به قدرت رسیدن آقای غنی و استقرار از او 7 سال در قدرت و باز فرار غیر مترقبهش از افغانستان و جابجا شدن در ابوظبی و بالاخره آمدن آقای سلام رحیمی و بعض دیگر چهره هایی که نزدیک به آقای غنی بود و همکاریشان با طالب ها نشان دهنده از این است که این آمدن و رفتن رهبران سیاسی در جهان سوم یک پروژه هست. متاسفانه ما در تمام کشورهای جهان سومی میبینیم که رهبران به شکل تصادفی به قدرت نمیرسند، بلکه یک پروژه های روی دست گرفته میشه و اینا به قدرت میرسند و حمایت میشن و حفظ میشن و مانند یک موره ازشان تا زمانی که استفاده میشه که به درد بخورن. زمانی که تاریخ مصرف رهبران سیاسی در جهان سوم پایان میافته، اونا تبدیل میشه به نحیث یک ابزار. دکتر غنی به اساس انتخابات آمد و دیگه ای که اگر این پروژه می بود فعلا امریکا و هر بلندپایه امریکایی ملامتی را بالای دکتر غنی مندازه که چرا یک کار صورت گرفت. ببینید شاه ایران هم وقتی که پدرش در بعد جنگ جهانی دوم رضاخان گفتن که باید استعفا کنی و قدرت را ترک کنی، انگلیس ها فشار آورد که فرزند تبعیض پادشاه ایران ما قبول داریم و تا زمان شاه ایران محمد رضا شاه را به حیث پادشاه قبول کردن که منافع امریکا مطرح بود. زمانی که تعویض آقای رضا شاه محمد رضا شاه آمد در سال 1357 وقتی که او یکی از متحدین استراتژیک امریکا بود، وقتی خواست به امریکا بره، امریکا اجازه نداد که به امریکا بره، در مصر ماند تا که سرطان گرفتش و وفات شد. متاسفانه تاریخ رهبران سیاسی جهان سوم همی هست. شما شاهد بودین که ببرک کارمل هم با هبه و دبدبه زیاد بر سر توپ و تانک روسا به قدرت رسید. وقتی زمانی که تاریخ مصرفش دیر شد و مسکو بردنش تبعیدش کردن، نجیب به قدرت رساندن. آقای غنی بر اساس انتخابات کامیاب نشد. آقای غنی در 2001 در اساس یک پروژه که امریکا داشت رهبران سیاسی را به قدرت رساند که در رأسش آقای حامد کرزی بود، آقای اشرف غنی بود و یک تیمی از غرب آمدن و آقای اشرف غنی از پیش از او با امریکا ارتباطات داشت، با مسائل امریکا آشنایی داشت و یکی از رهبران بالقوه آینده سیاسی افغانستان از طرف امریکا بود. تا زمانی که امریکا حمایتش کرد به قدرت بود، زمانی که حمایت امریکا را از دست داد، قدرت از دست داد. امروز اگر دوباره بخواد به افغانستان بیایه، هم بر اساس یک پروژه امریکا میایه، بر اساس یک برنامه خاص امریکا میایه. میگه که من علاقه ندارم در سیاست باز دخیل باشم، میخوایم یک زندگی عادی داشته باشیم. چی مشکل است؟ یک سیاستمدار وقتی سیاست میکنه تا آخر زندگی خود سیاستمدار باقی میمانه. آقای غنی یک سیاستمدار است، یک سیاستمدار ماهر است،
با یک ذهنیت خاص، با یک مثل که خودش میگفت که ما آرمان‌های تمام نشده امان الله خان میخوایم پورا کنم، اما او هم آرزوهای خاص سیاسی به دل داشت و اگر بیایم مثل که برادرش گفته که نمیخواد در کنج مسجد باشه، میخواد که در جامعه نقش داشته باشه. امروز آقای کرزی هم در جامعه هست، میبینین که سیاست میکنه. دکتر عبدالله هم یک چهره سیاسی هست. هر سیاستمدار، رهبران طالب ها وقت از قدرت کنار رفتن در 2001 اینا سیاست ترک نکردن، بلکه متکی به مو اهداف و آرمان ها و شعارهای خود ماندن تا قدرت دوباره به دست گرفتن. آمدن غنی در قدرت، رفتن غنی از قدرت، آمدن طالب ها به قدرت و امروز به حساب تلاش هایی که برای توسعه یک حکومت وسیع البنیاد است، اما برنامه ها و پروژه های بیگانه است. متاسفانه در شرق ما تاریخ کشورهای آسیای میانه را، کشورهای شرق، کشورهای جهان سومی را وقتی مطالعه میکنیم، در تمام بلا استثناء از افریقا گرفته تا آسیا تا تمامش رهبران سیاسی بر اساس یک پروژه و برنامه به قدرت میرسن و بر اساس یک برنامه از بین میرن، به انزوا کشانیده میشن. در زمانی که سیانوک از قدرت کنار رفت و به حساب خمرهای سرخ کامبوجا گرفته بود، میبینیم که دوباره سیانوک به قدرت میرسه، دوباره به حیث پاچا میآید و بس دوباره از قدرت کنار میره به حیث صدراعظم. بالاخره این چهره ها تغییر و تبدیل میشن. اگر غنی در شرایط فعلی به درد امریکا بخوره، پروژه های بعدی امریکا را در منطقه تمویل کنه، من حیث که آقای سلام رحیمی یکی از چهره‌های برازنده و کلان سیاسی افغانستان که در کنار غنی بود، مشاور ارشدش بود، همکارش بود، 4 نفر تصمیم گیرنده هر رحیمی بود. ما دیدیم که سلام رحیمی به کابل آمد بدون از اینکه هیچ آسیبی ببینه. از آمدن سلام رحیمی شما ناراض هستین؟ یعنی موافق نبودین که اینا باید می آمدن؟ اگر اینا میخواستن با طالب توافق کنن، اگر اینا باید میکردن، اگر صلح میکردن، کشتن 60,000 هموطن ما، ویرانی افغانستان، بربادی افغانستان و با این شکل افغانستان سقوط کردن که امروز شما میبینید که بانک جهانی و تمام جهان میگه که افغانستان 40% اقتصاد خود از دست داده، میلیون ها هموطنتان در حالت مهاجرت است، فرار است. امروز ادارات افغانستان فلج است، زنها کار نمیکنند، دخترها مکتب نمیرن. شما خودتان فقری را که در افغانستان است، در کابل است، استخوانسوز با چشم و گوش و پوست و استخوانتان لمس میکنید. این سقوط و این ویرانی افغانستان، امی سلام رحیمی، امی حمدالله محب، امی آقای غنی و امی امرالله صالح اینا رقم زدن. میخواین که باز دوام پیدا کنم و مشکلاتی که شما یادآور شدین در گذشته اگر اینا نبیاین؟ نه خیر، موضوع آمدن و رفتن از یا مطرح نیست. سرنوشت یک ملت مطرح است، آینده یک ملت مطرح است، عدالت مطرح است. پس دکتر غنی باید چی بکنه؟ بیایه یا باشه؟ آمدن و رفتن غنی پروژه هست. غنی هیچ شخصیت ملی و علمی افغانستان نبود، یک رهبر توانا نبود، یک رهبر کارکشته نبود، یک رهبر موفق نبود برای افغانستان، ولی یک چیری بود که با شعارهای تمامیت خواهی آمد و با شعارهای تمامیت خواهی رفت. گفتین که دکتر غنی یک سیاستمدار ماهر بود، فکر نمیکنید که این مسائل پس رد میکنید که پیشتر شما؟ مهارتش در فریبش بود، مهارتش در چال و نیرنگ بود، مهارتش در این بود که با امریکا در یک پروژه شامل شد. تشکر. مهارتش متاسفانه در جهت منفی بود، نه برای بازسازی. آقای غنی هیچ دستاوردی بر افغانستان نداشت. انتخاباتش و ادارهش و تمام دوران 7 سال غنی دوران ناکام بود بر افغانستان. مننه کوم. الکوزی صاحب، د پخواني ولسمشر مسؤلیت په اوس وخت کې څه شي د افغانستان پر وړاندې؟ د ډاکټر اشرف غني تګ کله چې طالبان رالل او دی هرګې پرېښوي همدغسې ولاړی، دا د افغانستان په زیان، د افغانستان په ضرر او د افغانستان په نقصان وه. بیلګې او تاوانونه موږ تاسې ولیدل چې زموږ ستاسې هغه سرمایه چې د افغانیو د تقویې او زموږ امانت په ډول په نورو هیوادونو یا په نورو بانکونو کې پراته، امریکا یا غربیانو تاسې ولیدل چې هغه د کنګل یا غواړي چې پر خپل اشخاصو باندې د افغانستان د کونډ یا یتیم او د غریب او د دربدره پیسې هلته پر نورې باندې وویشي. دا یو لوی عامل خپله د ډاکټر صاحب اشرف غني دی. که دی چیرې دلته لکه ده چې خپل په خبرې کې ویل او ده کومې خبرې کولې چې زه به په هر کې او د افغانستان د خلکو دپاره او د سولې دپاره به سر ورکوم، خو متاسفانه هغه یې ونه کړل.
اوس د ډاکټر صاحب اشرف غني دپاره راتګ افغانستان ته د طالبانو اسلامي امارت مشر او ټولو مسؤلینو د اپه اعلان کړې ده که هغه د اشرف غني پسې وایي هغه که د وزیرانو پسې وایي هغه که د نورو سیاستوالو پسې وایي هغو ته اپه د هر څوک کولی شي چې په افغانستان کې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي او د افغانستان کې واوسېږي دا د افغانانو کور دی. اما ناصري صاحب وایي چې د دوی راتګ د څه دپاره ځکه چې دوی د دغه تاوانونو عاملین دي. د افغانستان د 45 کاله جګړه او د افغانستان ولس د افغانستان خلک چې د 45 کاله د اور په لمبو کې سوځېدلي دي او د 45 کاله په افغانستان کې د جنگ لمبې تازه سوي دي خو د خنثایي دپاره د دغه اور د مړ کېدلو دپاره زموږ هغه سیاستوالو چې نن وایي چې موږ په عامه شموله حکومت کې داخل کړي او موږ د افغانستان اصلي نمایندګان او موږ د افغانستان د خلکو اصلي مشران زه خپل دغه لوی عمل یم د دغو سیاستوالو او د دغو مشرانو او د دغو ډلو او ټپلو څخه بولم چې په د افغانستان کې 45 کاله جګړه موږ ته ګرمه وساتل اوس بیا د دوی په دې کې هلې ځلې کوي کوششونه کوي تلاشونه کوي چې د افغانستان د اور مړ کېدلو دپاره هر سیاستوال افغانستان ته زړه ښه کوي خپل کور ته راځي د هغه د مخنیوي په هکله د هغو د تشویشونو په هکله بیا دغسې تبلیغاتي کارونه په کار واچي. زه پر افغانانو او پر ټولو سیاستوالو او د افغانستان پر ټولو اوسېدونکو باندې دا غږ کوم چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر هغه څوک چې افغانستان ته راځي د هغه دپاره یو ښه لکه وزیر خارجه د طالبانو د اسلامي امارات او نورو مشرانو چې د سلام رحیمي هرکلی وکړي او دته ښه درناوی د عزت پګړۍ ور پر سر کړل دغه پروسه د نورم دوامداره کړي. د سلام رحیمي راتګ د دې اشتباه که یو سم کار و چې ده وکړي سلام رحیمي پر عزت د ده پر پوهنې د ده پر هغه باندې دلالت کوي چې دی خپل خاورې ته رالی. سلام رحیمي یا ما چې هر څه کړي دي هغه تیر سوي دي. زه به دغو دوستانو ټولو ته وایم چې طالب د امریکا نه دی راغلی طالب د جرمني څخه نه دی راغلی طالب د روسیې څخه نه دی راغلی طالب هم د دغه افغانستان د خلکو بچی دی هم د دغه افغانستان د خلکو په مسجدونو مدرسو کې سبق ویلی دی هم دلته لویان سوي دي هم دلته روزل سوي دي زما او ستا پر کړونو باندې هم دغه طالب هم دغه ملا هم دغه مولوي نظارت کړی. پر دې باید موږ سترګې پټې نه کړو. نن چې کومه پروژه سمه هره پروژه چې هغه د افغانستان په ګټې د افغانستان په خیر هغه ته باید افغانان سیاستمداران ټول باید لبیک ورته وایي که په پروژه راځي که په هر حال راځي چې د افغانستان په ګټې موږ دې ته هرکلی وایي. دا پروژه داسې نه ده چې هره پروژه بس کوپر ته بیایي. د ډاکټر غني دپاره باید کوم انتخاب پاتې سي که راسي ډاکټر غني ته هم چې حرکت راوکړه راسه دا ستا کور دی دا ستا وطن دی هر څه چې دې کړي دي راسه کښېنه بخښه یې درته کړې ده اوله ورځ ته باید نه تللی. تا ډاکټر صاحب اشرف غني تا په هر کې وویله تا په کونړ کې وویل تا ستا معاون سرور دانش په میدان وردګ کې وویله کومې خبرې چې تاسې کړي دي تاسې پر هغو باندې چې د غازي امان الله خان د تیښتې یا ستا سره ګرانش یا ستا سره مینه تا کومې سرګردونې وکړلې به تاسې په نه تا پر هغه باندې عمل ونه کړي. دا مرګ داسې نه دی دا مرګ د الله جل جلاله په لاس کې دی دا طالب په لاس کې مرګ نه دی نه د امریکایي په لاس کې مرګ دی انسان نه د عزت او ذلت طالب په لاس کې دی نه د امریکایي او نه د غربي په لاس کې دی. عزت او ذلت مرګ او ژوند دا ټول د الله جل جلاله په لاس کې دی. باید موږ د خپل خاورې د خپل وطن د خپل ملي منافعو د ساتنې دپاره باید په ګډه کار وکړو. باید موږ حق ته حق ووایو. دا اوس علیزی صاحب د افغانستان ولسونو د دې دپاره خپله قضاوت وکړي. زما د پرون کړنې یا زما د پرون حکومت چې زه پکښې کوم هغه ارجابي هم د افغانستان ولسه وکړه د نن د دغه حکومت چې راغلی د دې ارجابي هم ته وکړه. په هغه وخت کې زما عسکر تنخوا درلودل ما تنخوا درلودل نورو سیاستمدارانو معینانو والیانو تنخواوې درلودې ډالر وروان و. نن هغه طالب چې په دغه واوره کې په دغه یخ کې په دغه ګرمۍ کې پر سړک ولاړ دی پر چک پاین ولاړ دی او پر سرحد بل ولاړ دی د خپل خاورې ساتنګه کوي هغه ته نه ډالر ورځي نه معاش ورځي نه تنخوا ورځي هغه د دغې خاورې او د دغه خپل ننګ او ناموس او د خپل اسلامي ارزښتونو دپاره ملا تړلې کمر باندې تړلی. نو پر دغه باندې زه څنګه دا ووایم چې یاره طالب ته پر ناکه زه پر حق یم خو دا یوه ګوته که زه دته نیسم دا څلور ګوتې زما خواته را روان دي دا ولس قضاوت کوي که زه درواغ وایم که زه ایله د شپېشتو درختو ته خلک پورته کړم دا ولس هلته ما ویني هغه قضاوت کوي چې وایه لک وزی صاحب ستاسې د حکومت په وخت کې تا همدغه طالب
همدغه طالب ټول خلک د زما خبرې واوري. همدغه طالب ګوره همدې حکومت بندي کاوه، همدې حکومت ګونتنامو ته استوه، همدې حکومت باګرام ته استوه، همدې حکومت پلچرخي ته استوه، همدې حکومت یې کورونه بمبارول، همدې حکومت په سکنجو او خدا پاک دې وساتي په نورو بېترامۍ په سترګه ورته کتل. نو نن خو دغه طالب ماته وایي چې ته راځه امنیت هم زه نه نیسم او نور دې د عزت په سترګه درته ګورم ټولو سیاسونو ته. ډاکټر غني باید په کومو شرایطو دلته راسي، واک ورکړل سي کادي ژوند؟ حمید کرزی پخوانی چې 14 کاله حکومت وکړي همدغه اشرف غني هم د ده مامور د ده په کابینه کې وزیر یا هر څوک شو دلته پاتې سوی دي. ډاکټر عبدالله هم دلته دا 20 کاله یعنې هاخوا تم دلته سیاست وکړي، نیم حکومت یې په لاس کې خو نن هغه دې ناست دي وایي چې نه زه قدرت غواړم، نه موقف غواړم، نه وزارت غواړم، نه په سیاست کې نور مداخله کوم، نور زما وار خلاص دی، نور یې پرېږدي دغو خلکو ته. ما خو وروره په دا 20 کاله کې په دا 40 کاله کې نه کړه جوړه، نه مې فساد ورکوي، نه مې جنګ ورکوي، نه مې بې عدالتي ورکه کړل، نه مې څه چې د ولس په ګټې د خلکو په ګټې هغه ګټې مې نه ورته راوستل، تاوانونه مې ورته راوستل. نو نن نور زما و د اشرف غني و د پخواني خلکو نور د دغه وخت خلاص دی چې موږ بیا وکړو چې بیا وایي چې موږ نو ما خو نه انتیام ورکړي. زه خو د خلکو د نړیوالو ولیدلم چې ما هغه څه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو غوښتنې وې، د دوی هیلې وې، ارزوګانې وې، هغه د جنګ ختمېدل وه، هغه بې عدالتي وه چې دلته ظلمونه کېدل، دلته پاټکونه وه، دلته زنځیرونه وه، دلته ظلمونه وه، د هغه ورکېدل. ما خو نه کړه ورک. موږ پر دغه حکومت باندې نارې وې چې تاسې دا قدرت خلاصېدونکی دی، دا قدرت خلاصېدونکی دی. طالب که نن په غره کې دی، که په ماجد کې دی، که په سړک کې دی، دا د دې خاورې سړی دی، راویې غواړي د ځان سره کښېنوي. همدغه سیاستوالو زما خبرې اوري، همدغه د حکومت چارواکي، همدغه مسؤلین الکوزی طالب دی، د طالبانو ویان دی. والله وبله که ما د طالب په لفظونو یا په هغه وخت خبره کړې یا اوس وکړم څه چې حقیقت دي، څه چې هغه څه دي چې زما د ولس ارزوګانې غوښتنې دي هغه به م وس کوم. امې پرون د امریکایانو په مخ کې ول چې امریکایانو دلته قدرت درلودی، په هغه وخت کې مې ورته ویل چې اشرف غني امر بالمعروف اول د هر ځای شروع کړه، په وزارتونو کې د تطبیق، په ولایتونو کې د تطبیق، په امنیتي چارو کې د تطبیق، هغه نه کېدل. زموږ هغه څه کېدل چې غربیانو څه کول یا په هغه ساته چې نور کېدل، هغه قوانین دلته د افغانستان پر مجاهد او غیرتمن ولس باندې هغه تطبیقول. دلته چې د چا انګلیسي زده وای، دلته چې د چا د سفارتونو سره اړیکې وای، دلته چې که په جرمني او روسیا او امریکا او لندن او نورو کفري هېوادونو کې شپې او ورځې تېرې کړې، هغه چا قدر درلودی. نن د افغانستان هغه وخت کې د افغانستان علماو، د افغانستان مجاهدینو، د افغانستان روشنفکرانو، د افغانستان قدرونو احترام قدر نه درلودی. ورور جان ولته په انګلیسي نه پوهېږي، نه نه لري. د افغانستان ولس همدغه قدر دی چې الکوزی دغه دی نن هم درته ناست دی. د الحمدلله په دې 6 میاشتې کې طالبان زما خبرې اوري. په دې 6 میاشتې کې ما طالب نه دی راغلی چې ته خو د یو کمیسیون رئیس وې، ته په دې حکومت کې وې، په دا 6 میاشتې کې دې سلا څه کړه، موټر دې څه کوي، نور دې څه کړي دي، راځه راوځئ عدالت. زه دا اوس هم طالب ته دا وایم چې تاسې و خدای، تاسې و قرآن که به زما هغه بې عدالتي چې ما کړې ده، هغه خیانت چې ما کړی که به تاسې د هغه پرده کوئ. زه اوس هم درته وایم که ما ظلم کړی دی، که ما فساد کړی دی، که ما ناروا کړی، د عدالت میز ته والا الکوزی کش که بیا هغه نورو چا چې کړي دي هغه دې کاشي. خو موږ بیا هم طالبانو ته دا وایي چې زغم، وسیله او اخلاص د ښاغلي متقي تګونو راتګونو چې پر خلکو کې د وزیر دفاع کومې خبرې چې په دا اوس کړي دي، د انیس حقاني یا د نورو مشرانو چې کومې خبرې کړي، یا د تصفیې کمیسیون چې کومې خبرې یا کومې کارنامې وکړلې، دا د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي. هغه خو خلک چې د اسلامي امارات مخالفینو نن پر ملا یعقوب ته غېږ ورکوي، عکس یې پر زړه مشلولی دي، د انیس حقاني زړه عکس یې پر زړه مشلولی دی، د تصفیې د کمیسیون د مجاهد د نورو مشرانو پر دوی د غږ کوم چې ټولو ته غېږ ورکوي، ټول افغانستان ته راوغواړي دلته کښېنوي خپل د خاورې د جوړولو دپاره. کور دې آباد. مننه کوم الکوزی صاحب، له تاسو نه درنو لیدونکو دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم پخیر راست. جامع صاحب، د ډاکټر غني په اړه حمدالله موحب وایي چې ډاکټر غني په افغانستان کې داسې سولې ته ژمن ده چې په هغه کې ارزښتونه تر پښو لاندې نه سي. داسې کوم ارزښت نه وجود درلود، نه دوی پر دې قانع او هغه څه چې د ارزښتونو او د لاسته راوړنو په عنوان باندې
غربیان او دوی په ځانګړي ډول ترې سنې ټکولې. هغه مهم بحث دا و چې د هغو په وجود کې باید د افغان انسان وینه دردلې وای، د هغو په وجود کې باید اشغال ختم شوی، د هغو په وجود کې باید جګړه ختمه شوی وای، د هغو په وجود کې باید دلته 40 کلنې ربړې ختم شوی وای، د هغو په وجود کې باید د افغانستان کې د حاکمیت ځولنې چې د افغانستان د عزت او د برم او د وحدت ځولنې دا باید ختم شوی وای، د قدرت جزیرې ښیم. او د هغو په وجود کې هغه خلک چې هغه په افغانستان باور نه درلود، هغوی چې د افغانستان نظامونه یې نړولي دي، هغوی چې له پنجشیر څخه یې له نصرالله بابر سره د داود خان د شهید داود خان رژیم چپه کړ، هغوی چې پېښور ته ولاړو بیا هلته بسته کلي د دوی په نامه، هغوی چې کوڅې د وروسته له مرګه آیسای په نامه باندې هلته شهرکونه او کوڅې ونومولې. د دغو خلکو څخه باید صاف شوی، له دغو څخه باید ارزښتونه او تاریخ ګټل شوی وي. الزه صاحب د ارزښتونو د خوندي کوونکو په وجود کې د ارزښتونو داړونکي، د ارزښتونو پلورونکي، د ارزښتونو باندې معاملهګر، د ارزښتونو سپکونکي په کابل کې واکمن وو. په کابل کې د 9 کابلیانو د کورونو نړونکي واکمن وو. په کابل کې د کابلیانو وژونکي واکمن وو. په کابل کې د ابشارو د خلکو د ابشارو کې د قتل عام او نسل وژنې عاملین قهرمانان سولو، هغوی ته قهرماني ورکړله. زه وایم په تېر 20 کاله کې پرته د لنډغرۍ له واکمنۍ څخه دلته څه نه و، او د دې لنډغریزم د واکمنۍ ښه انځور تاسې او تصویر د 18 د سنبلې هر کال لیدل چې په کابل کې څه تېرېدل او څه کېدل. د ارزښتونه افغانستان ده، ارزښتونه د دې هېواد او د خلکو وحدت ده، ارزښتونه په افغانستان باور ده، ارزښتونه ګډ تاریخ ده. دلته کابل کې خلک واکمن وو چې ما ملت واحد نیستیم، تاریخ ما جال است، کشور ما جال است، هویت ما جال است، ما هویت ملی نداریم. دا خبرې دومره اوږدې سوې چې یو ملت یې وګواښل. کله چې ستاسو په نظر په تیرو کې ارزښتونو ته نه وساتل سوي، نن ساتل کېږي، دا خبره بیا څه معنا ورکوي؟ یعنې زه وایم چې نه د ارزښت په نامه څه درلود، نه د ارزښت په نامه چې ارزښتونه و هغه پالل سوي دي. موږ ارزښت تر ټولو غټ ارزښت د افغان ښځې عفت و چې دا درل سوی، تر ټولو غټ ارزښت جګړې ختم و چې دا د 48 هېوادونو بیرغونه او قواوې په افغانستان کې وروسته له دویمې نړیوالې جګړې چې تر ټولو غټ اشغال او یرغل و دلته واکمن و. په کابل کې ملي واکمنۍ او ملي رژیم چې له هلمند تر بدخشان تر مرکزي افغانستان هغه د هر افغان درد، غم، ربړه، ستونزه، فقر، بېوزلي لاسنیوی وکړي، دا وجود نه درلود. دلته د نیویارک او واشنګټن لپاره افغانان قتلېدل. هغه د افغانستان د تاریخ تر ټولو مهم ارزښت جناب علیزی صاحب دا ده چې زموږ ملي بنسټونو ته باید ملي رنګ او ورکړل سوی و. مثلا ملي اردو باید ملي ساتل سوی وای، ولې ملي اردو کې یوازې د یوې ولسوالۍ 1400 جنرالان ول. مثلا دلته کابل کې شهرکونو کې یوازې د یوې ولسوالۍ 10000 نمرې وي او 40,000 او 50,000 نور یې غصب کړي وي. دوی دغه اردو راواخیسته او خپل خلک یې پرې وژل. اما دلته چې ملي ارزښتونه یادېږي زیاتره اشاره ملي بیرغ ته کېږي او د ملي سرود موضوع ده. ګورئ ملي ارزښتونه یو وخت کې زموږ ملي بیرغ هم ملي ارزښت و، خو هغه وخت چې دا بیرغ د افغانانو او د افغانانو د غرور نمایندګي کوله. زه اوس هم د بیرغ ته ډېر احترام لرم. دا بیرغ د افغانستان د یو وخت علماو ټاکلی، دا بیرغ د افغانستان د اسلامي رنګونه دي، ستور تور رنګ د اسلامي رنګونه دي، دا د افغانستان د ازادۍ بیرغ دی. له دې سور او تور بیرغ څخه هېڅوک انکار نشي کولی. اوسنی حکومت هم وایي چې په دغه بحثونو باندې به خبرې کوو، عمومي ټولپوښتنې او ریفرنډم ته بیا اچوو، د ولس رایه پرې اخلو، د علماو نظر پرې اخلو، د ولس اجماع پرې اخلو، ولس په ټولو ملي پرېکړو او تصامیمو کې شریکوو او باید ځان پکې وګوري. ځکه هغه نظامونه لکه تېر 20 کلن اشغال او د مجاهدینو هغه په نامه باندې په پېښور کې د لومړی 2 میاشتې صبغت الله مجازي واکمن و، 4 میاشتې رباني واکمن و، بیا په دې انډوخر کې مسعود دفاع وزیر و. هغه د اسلام آباد او د بن بیا وروسته 2 څپه د اشغال او غلامۍ دا باید پای ته ورسېږي. نو بنان په ارزښتونو باندې بحث کېږي چې د ارزښت برخه یې تر ټولو مهم ملي ارزښت زموږ په تاریخ کې علیزی صاحب یوازې اسلامیت او افغانیت و. ځکه بیرغ باندې همدغه خلک چې اوس د بیرغ ادعا کوي، همدغه خلک اوس هم د رباني تنظیمي او پاټکي بیرغ پورته کوي. تاسو په خارج کې دوی دغه وګورئ، لاریونونه وګورئ، تاسو دوی عکسونه وګورئ. دوی په همدغه کابل کې د سکاو د راوستلو سره همغه عکس پورته کړو، همغه ځانګی تکرار کړه. بنان دغه خلک چې د ملي ارزښتونو بحث کوي، له غني څخه پرته هغه یو هم دې باور نه درلود. غني او ډلې چې په دې باندې باور کوي هغوی له سره په افغانستان باور نه درلود. دا اوس هم د غني د راتګ مسله ګرمه ده. په دې کې هر افغان سمدار، هر افغان سیاستوال، هر افغان مسلکي او تخنیکي شخص باید راسي. غني ډوله خلک چې د ده په وجود کې یوازې جګړه دلته اوږده سوه، یوازې سوله بازاري کړه، یوازې سوله سبوتاژ کړه. ده په خپل وجود کې د واک په 24 ساعته کې د افغانستان د ګندمک تر غلامۍ بد تړون چې امنیتي تړون دا امضا کړو. د دې ترڅنګ د تنظیمي جګړو د 40 کلن تکراري اکسپایر
چې لپاس شوي او استفراق شوي څېرې چې پرون په ترکیه کې غونډه وله د دوی راتګ افغانستان ته په ګټه نه ده. له واکمنو موږ غوښتنه ده چې دغه یو شمېر مشخص افراد باید نه یوازې تاسو له دوی څخه غوښتنه ونه کوي، دوی باید رحم نشي. د دوی راتګ افغانستان ته د افغان انسان په زخمونو د جګړې په ناسور باندې د مالګو اچول دي. اصل هدف یا اهداف څه دي دې موضوع تر شا؟ که ډاکټر غني د دې وجاهت درلوده او دې ظرفیت درلوده نو جګړه به یې ختمه کړې وه. که ډاکټر غني د دې وجاهت او صلاحیت درلوده نو دلته به یې په واک کې یو ځل افغانستان به فدرالي کول نه، یعنی د ریاست اجرایي ایجاد یا د دې ډول بستونو ایجاد دا د افغانستان فدرالي کول تر ټولو غټه جګړه مې وایي ختمه کړه ځکه خو زه ووتم چې دلته داخلي جنګونه نسي. نو که جګړه ختمه وای نو د داخلي جګړو ویره څه وله؟ ګورئ تر اخره پورې هر بندي طالب چې په خصوص کېدو د خلیلزاد او د امریکا فشار و. تر اخره به چې هر ګام اخیستل هغه به د امریکایي غوښتنو پاس. د امنیتي تړون امضا تر ټولو غټه د سولې په خلاف باندې اقدام یې په همدې خاطر چې افغانستان له بحران او داخلي جګړو وای وژغورم. ګوري که دی نه وای وتلی دلته د افغان په توګه پاتې سوی ده به هم خپل شخصي او فردي تاریخ او هیوادپالنه ثابته کړې وه چې په ملک کې پاتې ده. د دې تر څنګ به یې دغه بحران او جګړې سره مستوي ده، نړیوال فشار سره مستوي ده، دا چې نړیوالو امریکایانو ته یوه پلمه ورکړې ده او دا چې هغوی غواړي په افغانستان چې په سیاست او جګړه کې دوی اسلامي امارتي افغانانو ته په ټوله کې ماتې ورنه کړه، اوس غواړي دا د فشار، دا د پیسو د ګنګلولو، دا د ولس او د نظام د غاړې او غړۍ کولو له لارې دا فشارونه غواړي رامنځته کړي. دا به یو هم نه و. غني به دلته د یو سپین ږیري په توګه، د یو اکاډمیک شخص په توګه، د یو افغان په توګه به دلته اوسېدو. هېڅ چا ته دا جغرافیا او دا هېواد دومره کم نه ده چې موږ پکې جای نوسو. ډاکټر غني که راځي دی ته به کوم امتیاز ورکول کېږي په واک کې ستاسو په نظر؟ په واک کې نه باید ډاکټر غني او نه نورو تکراري څېرو ته چې هغه البته په غټه سطحه د قدرت کې وو چې رهبران یې ځان بلل، چې قومي ټیکهداران مذهبي ډنګماران یې ځان بلل، دوی ته به نه یوازې په حکومت کې باید واک ورنکړل سي، دوی باید یوازې پرته له سیاسي فعالیت څخه باید په دې وطن کې واوسي، کولی سي له ولس سره وویني، کولی سي په ټولنیزه برخه کې په ګڼو بشري برخو کې ګټور واقع سي. لومړی زه په راتګ په هېڅ ډول ډاکټر غني خوشحاله نه یم. مننه کوم. ناصري صاحب، نوی ایتلاف چې د دوی په اصطلاح یو لوی ایتلاف د اسلامي امارات په ضد جوړوه، دغه ایتلافونه څومره په افغانستان کې نتیجه ورکوي؟ پیش از اینکه ما به جواب سوال شما بپردازم باید بگویم که در ارتباط با اظهارات و تقریر آقای الکوزی، ای کاش الکوزی صاحب و امثال الکوزی صاحب که در اون زمان در قدرت بودن و سناتور بودن و مشاور بودن و رئیس به حساب کمیسیون ها بودن، اون وقت میدانستند که افغانستان اشغال است و حکومت دست نشانده هست و نظامی است که بر اساس ارزش های امریکا میچرخه. و در ارتباط با اظهارات ضد نقیض آقای جامی فقط عمیقا میگم که عامل جنگ، کشتار، وحشت، خشونت و انتحار، انفجار و بربادی افغانستان طالب ها بودند. این طالب بود که چسبکی میچسباند و مردم کابل و افغانستان به کشتار گرفته بود. یک امتیازی که امارت اسلامی به خود میگیره و نظریات هم به می شکل است، در گذشته کسی که جنگ داخلی را به پایان برد، ملک الطیفی را از بین برد، او طالبا بود یا امارت اسلامی بود که همه تنظیم‌ها بین خود به نام اسلام جنگ میکرد، ولی طالب آمد افغانستان از تجزیه نجات داد. امروز هم تا 20 سال نظام قبول نداریم، افغانستان قبول نداریم، هر مشکلی که وجود داشت تمامش طالب خاتمه داد و یک افغانستان مرکزی وجود داره. با این نظریات موافق نیستین؟ حکومت های استبدادی و حاکمیت های قومی و ایدئولوژیک هرگز حل مشکلات بر هیچ کشور نمی باشد. امروز در بسیاری کشورها حاکمیت های دیکتاتوری هست. شما ببینید که صدام حسین 24 سال عراق چگونه حکومت میکرد، ولی حاکمیت یک فرد بود، حاکمیت یک حزب بحث بود. و یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان که وقتی که آمد حاکمیت یک ایدئولوژی و یک حزب بود، بنابراین حاکمیت یک گروه مانند که آقای توماس وست دیروز در مونیخ گفت که حاکمیت قومی در افغانستان تهدیدآمیز است. متاسفانه این خودش عامل جنگ ها میشه، عامل بربادی ها میشه. امروز شما ببینید که با وجود که امنیت به گفته شما تامین است، 6 ماست که رهبر حکومتتان و رئیس جمهورتان و امیرالمومنین نه کسی دیده و نمیدانه که در کجا تشریف داره. آیا قندهار وقتی که به دارالامارت تبدیل میشه، این خودش ایجاد جزایر قدرت نیست؟
کابل مرکزیت سیاسی داره و امیرالمومنین در کابل نیست، در قندهار نشسته. چرا؟ در رابطه جامعه صاحب جواب خودم میتن، ولی موضوعی که شما گفتین تک قومی، اگر میار قوم به ای است که از هر قوم اشخاص بیاین کونا مورد قبول باشن به گفته امارت اسلامی و ایره شما قبول ندارین و میار وحدت یا میار حکومت ملی باشه کمو چیرایی که طی 20 سال آمدن، آیا میتونه با اونا که در حکومت جای بجای شون یک حکومت ملی شون؟ ببینین طالب ها هم نماینده مردم افغانستان نیست و چهرهایی که بر ما و شما پیشتر من در ابتدای صحبت گفتم که آمدن رهبران سیاسی در کشورهای جهان سومی پروژه هست و از متاسفانه تاریخ افغانستان کسی که مطالعه کنه در 100 سال گذشته می پروژه ها بوده. امروز هم دوباره به قدرت رسیدن احمد محمود یا اشتراکشان به عنوان نماینده های قومی و مذهبی قابل پذیرش نیست. ولی بحث عزیز که وقتی که اگر توازن قومی میگیم، اگر تصمیم گیری قومی میگیم، باید در تصمیم گیری های کلان صلاحیت وجود داشته باشد. در ویترین سیاسی شما نمیتونین افراد از قوم هزاره و ازبک و تاجک و پشتون جمع کنین و بگین که این نماینده های اقوام است. تمام گروه های ایدئولوژیک، تمام حکومت های استبدادی افراد مشخصی را از اقوام میاره و میگه که این نماینده فلانی قوم هم هست که ما، ولی در تصمیم گیری کلان بازو آقای نظری، آقای من نمیفهمم دیگه و دیگه میدوی و اینا صلاحیت نمی داشته باشه. نه تا نمیدانن کنفرانسی وقت دایر میشه و جلسه شورای رهبری چی تصمیم گرفته. سر ائتلاف ائتلاف ها چقدر نتیجه خواهد دادن در افغانستان؟ متاسفانه افغانستان به سوی یک جنگ داخلی دیگه روان است. انحصار قدرت و به شکلی که طالب میخواد حکومت کنه پذیرش قابل پذیرش نیست. قسمی که آقای جامی گفت که رئیس آیس‌های رفته به ترکیه، شما مطمئن باشین که تحولات منطقه و افغانستان قسمی هست که روسا هم دیروز اعلان کرد که داعش 2 برابر شده قواش و امریکا بازی میکنه. با این بازی که فعلا در افغانستان جریان داره، احتمال یک جنگ داخلی دیگه، تقویه و تمویل نیروهای جنگی دیگه با سلاح بیگانه، با حمایت بیگانه، با تجهیز و تمویل بیگانه. ائتلافات چی خواهد کردن؟ نتیجه میته یا نه؟ متاسفانه باعث جنگ، کشتار، وحشت و خشونت میشه. ائتلاف به خاطر جنگ است، ائتلاف به خاطر ایجاد جبهات جنگی هست، به خاطر شکستاندن انحصار قدرت است. این چهره ها هنوز خسته نشدن از جنگ، میخواین که دوباره جنگ دوام بتن؟ اما تو که طالب از گرفتن قدرت و 20 سال جنگی تا قدرت بگیره، اونا هم خسته نشدن. پس مسئولیت اینا چی است که جنگ دوام بتنی چهره یا نه بیاین در اینجا آرام زندگی بکنن؟ اگر یک تفاهم سیاسی صورت بگیره، اگر به حساب سیاسیون ما از خر قدرت پایین بیاین و با تعقل و تحمل و با مسئولیت پذیری و دوراندیشی و با آموختن از تاریخ تصمیم میگیرن چی طالب ها و چی سیاسیون، یک تفاهم ملی ایجاد شود به خاطر برون رفت افغانستان و یک تعامل ملی صورت بگیره برای توزیع قدرت. بله امکانات تفاهم سیاسی هست و اگر نه که اصرار به انحصار قدرت باشه و حمایت بیرونی باشه، جنگ داخلی در افغانستان اجتناب ناپذیر است. متاسفانه باید اینا را در قدرت شریک بسازن تا اینکه مشکل حل شود. مانند که طالب ها اصرار بر گرفتن قدرت داشتن و امروز قدرت گرفتن، اونا هم اصرار به قدرت دارن. باید برای رای حل سیاسی تفاهم ملی را پیش بگیریم و الا هیچ کس شما مانع فعالیت سیاسی و مانع به حساب جنگ و به خاطر گرفتن قدرت نمیتونین باشید. نه طالب کسی مانع شد و نه گروهایی که روز در بیرون هستند. پس انتقادی را که طی سالها میشد که شرکت سهامی نباید به وجود بیاید، شما طرفدارش هستین به خاطر از اینکه مشکل حل شود؟ ما یک کشوری هستیم با ساختار مخصوص به خود. ساختار افغانستان، ساختار قومی افغانستان، ساختار سیاسی افغانستان، ساختار اجتماعی افغانستان باید مد نظر گرفته شود. نباید انحصار قدرت باشه، نباید تعمیل باشه، نباید دیکتاتوری باشه. ما باید واقعا عدالت را و مساوات سیاسی و ملی را مراعات کنیم. بنابراین
برای ساختن یک افغانستان باید توازن سیاسی وجود داشته باشه. نمیشه که یک گروه با ایدئولوژی خاص و قرائت خاص خود بیاید قدرت غصب کنه و بگه که من نماینده کل ملت هستم. از کودتاهای متعددی که در افغانستان شده اونها ادعا داشتن که ما نماینده مردم هستیم. عدالت به شکل تامین میشه که بامی چهره ها بامی اشخاص چوکی داده شد و اینا بیاین در چوکات حکومتی، در غیر از عدالت نیست. بله، از طالبان میخواستن تسلیم شوید، بیاین در کابل مانند ملا وکیل احمد متوکل، مانند آقای ضعیف، مانند صدها طالب دیگه، مانند سید اکبر آقا به ما تسلیم شوین و بیاین در کنار ما باشین، در شورای ما باشین، ولی زیر قدرت ما باشین، حکومت ما باشین. کمونیست‌ها تمام رهبران مجاهدین میخواست که تسلیم شوین بیاین در قدرت. نجیب بار بار ادعا میکرد که در حکومت ما بیاین شامل شوین. این وزیر دفاع احمد شاه مسعود میساخت. این تمام قدرتمندان و زورمندان و حاکمان امیر میخواد که به ما تسلیم شوین، اطاعت کنین و بیاین به زیر بیرق ما حکومت کنین. متاسفانه وقتی یک گروه میخواد قدرت خود تحمیل کنه، از تمام سیاسی مخالفین خود تسلیمی رو میخواد، ولی تسلیمی راه حل نیست در سیاست. زنده باشین. در مورد نجیب گفتین، دکتر نجیب ویدیو موجود است که میگه 2 سال ما چوکی وزارت دفاع را با تمام صلاحیتش برای مسعود انتظار کشیدم. من تا اعلامیه نوشته کردم که میریم به نیویورک، نصفش تو بخوا نصفش ما، که مردم بفهمه، دنیا بفهمه که ما با هم یکی هستیم. اما او آدم نامد ولی به خاطر تسلیم میخواست. نجیب میخواست که مسعود و تمام مجاهدین برش تسلیم شوند و نجیب رئیس دولت بانه. نجیب هرگز از قدرت کنار نمیرفت. کتاب آقای حسن شرق صدراعظمش بخونین، میگه نجیب هرگز تصمیم رفتن از قدرت نداشت. تشکر. بس کلان میشه نمیریم سر از موضوعات. لکوزی صاحب، دغه ائتلافونه تیرو ته په کتو سره باید په دې څومره باور اوسي؟ مننه علیزی صاحب. اول به د ناصري صاحب جواب ته راسو. جناب ناصري صاحب، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول خلک، د اسلامي امارات مسؤلین په هغه ورګانونو کې چې دا ستا ټول اسنادونه، ټول ارشیف د افغانستان ټول مطبوعات یې ارجابي کړي. که الکوزي یوه خبره زما په قدرت، زما په وخت کې ما د چاپلوسۍ اشرف غني امریکایانو ته کړې وه، الکوزی نن هم ډېر تاجره مده دی چې ولا ما نن چاپلوسي کړې ده. په هغه وخت کې هم دا الکوزی و چې د دغه غربیانو، د دغه ظالمانو، د دغه فاسدینو په وړاندې هم دغه الکوزی و چې د دغو مطبوعاتو ټولو مطبوعات ته قرآن ورکړه چې را په نقشه کوي چې الکوزي په هغه وخت کې څه ویل. زه اوس هم د دغه طالب پروا نه لرم. مرګ زما مرګ او ژوند د الله جل جلاله په لاس کې دي. څه چې حقیقت چې کومه نیمګړتیا په دې طالب کې مې پرېوله او بلا کژم ناصري صاحب دا بېغمه اوس الکوزی ما د الله سره دا وعده کړې ده چې زه به در حقیقت نه تېروم. څه چې حقیقت که په ما کې نیمګړتیا خپل ځان هم دې ته نه کوم چې زه خپل ځان ته برات ورکړم او طالب ته هم دا وایم چې دغه نیمګړتیا در پکښې ده وروره دا د اصلاح کړه. ټول د افغانستان ولس، ټول د افغانستان خلک، بالخصوصا امسا هېوادونه، دا 45 کال هم دغه ائتلافونه وه، همدغه تنظیمونه وه، همدغه ګوندونه وه، همدغه خلک وه چې خپل بچیان، خپل کورنۍ، خپل خیش و خاله همدلته تنخواوي، همهلته چې په هر هېواد کې والته کور و کلی شناخته، د خاله لور، د ماما لور، د خشونې لور، د خشونې لور، د اخوا لور، د دې میړه، د دې د اکا زوی، دوی ته هم د بیت المال روپۍ روانې وې. همدلته چې راله پر سر د قدرت همدغه خلک وه چې په خیش و خاله باندې د بیت المال پیسې، تنخوا، کمې پیسې کورونه ته تللې. همدغه خلک و چې راتلله زما پر سر باندې د افغانستان پر ولس، د افغانستان پر دربدره ولس باندې د نورو هېوادونو د غربي هېوادونو څخه پیسې و ډالر امتیازونه اخیستل. دوی خپل په بچیانو، خپل په کورنۍ، خپل په خلکو باندې خوړلې. نن زه پر هغه خلکو په ائتلافونو باندې دا غږ کوم. ائتلاف شته جوړی د اسلامي امارات پر ضد باندې، دا د اسلامي امارات پر ضد نه دی، دا د افغانستان ټول دربدره او ځورېدلي ولس په وړاندې همدغه مقامات، همدغه پروګرامونه تاسو جوړوئ، دا د افغانستان د ولس په وړاندې دي. نن چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک د 45 کاله دې خواته د جنګ خلاصوي د جناب ناصري صاحب. ما او تا د دې ثانیې شهیدان یوه ورځ موږ 1500 نفره شهیدان درلودل. یوه ورځ 1500 شهیدان ته قضاوت وکړه. 1500 شهیدان په دې کې ګوره، په دې کې 200 د طالب و، 200 د عسکر و، 100 د ملکي خلک و. د افغانستان خلکو ته زیان تللی. ځینې دغه سیاستمدارانو پر ټولو باندې زه دا غږ کوم، یو دې وایي چې زما زوی په دغه وخت، په دغه ائتلاف کې، په دغه جنګ کې، په دغه مبارزه کې مړ سو یا شهید سو. هغه که د خپل د شخصي ظلمونو په خاطر باندې تللي، هغه طرفداري هم زه نه کوم. اما وایي چې نظام دیکتاتوري ده. نن ګوره، نن هر څه چې دی زه وایم،
تا خو دا ما خو دا 40 کاله دا 60 کاله ما قدرت دلته وکړي، ما خو دغه د قدرت عاجزري چې هر ولایت ځان ته مستقل و، هر ولایت کومه خبره نه دا موږ څوس د دې شاهدانو جناب ناصري صاحب پر دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو. زه دا نه نن زه قدرت نه لرم، زه عادي سړی خپل د بچیانو خپل د کورنۍ خپل د خلکو سره اوسېږم، د خپل افغانستان د خاورې څخه همدلته به د دغه وخته پر یمه چې ژوند مې انشاءالله د خپله وسه به دا ځای نه لکوم. خو ځینې خلک چې اوس پر دې باندې باید سترګې پټې نه کړو چې کوم خلک نن کوم زما پرون چې ما د شیخ شهابالدین صاحب یو څو ورځې مخکې ما د بیانه واورېدل چې د 4 میاشتو زما لاسته راوړنې 100 میلیارده سولې یا 2 میلیارده سولې زما وسیله دا کړنه، او د تېر حکومت د 8 میاشتو ده اوس 2 میلیونه سولې. ته قضاوت وکړه دغه د پاسپورټ پیسې په هغه وخت کې چیرې تللې، دغه د مخابراتو د 10% پیسې چیرې تللې خو ما نه اورېدله، دغه د وزارتونو عاید چې نن معلومیږي دا پخوا چیرې تلله چې د نړیوالو کومکونو دې هم راتلل، خپل عواید دې دا پر کومه تقسیمېدل چیرې تلله څه کېدله، پر دې به سترګې نه پټوو چې نن که 10 افغانۍ راځي هغه هم د افغانستان د سروریا دپاره د افغانستان د جوړېدلو دپاره استفاده نه کېږي، په هغه وخت کې به 60 افغانۍ راتللې 19 افغانۍ به ما جوب ته اچولې، یوه به ما اچولې، یوه به تا یوه بابل تقسیمولې، یوه افغانۍ مو د افغانستان په ګټه استعمالوله. دغه ائتلافونو یا د وطن د ګټو په خاطر دوی ته واک ورکړل چې مشکل حلېږي، څومره تاسو موافق؟ زه وایم زه پر دې مشرانو باندې غږ کوم، بس دې سپین ږیري یاست وروره، بس دې نو اوس تر کومه وخته پورې د افغانستان د اور په لمبو کې لا موږ سوځو، 8 کاله یا 10 کاله یا 60 کاله یا 40 کاله مو قدرت وکړي. زه وایم چې تاسو راسئ دغه طالبانو ته یو چانس ورکړئ، کومې خبرې چې نن د دفاع وزیر ملا یعقوب اخوند کوي، کومې خبرې چې د وزارت داخلې مسؤلین کوي، کومې خبرې چې ملا محمد حسن اخوند کوي، کومې خبرې چې ملا برادر اخوند کوي، کومې خبرې چې ښاغلی متکی د بهرنیو چارو وزیر کوي یا د دوی نور مسؤلین کوي، دوی ته خو یو کال وخت ورکوي، نه به زه کار په لرم یا ته کار په لرم یا مقامات والا ته په لره، که د افغانستان په زیان وه، که د افغانستان په ضرر وه، که د افغانستان د اسلامي اصولو او د ارزښتونو په خلاف یې کار کوه او د نورو هیوادونو په لبسونو او د دوی دغو پروژې دلته تطبیقولې، جناب ناصري صاحب اول سړی به دغه الکوزی چې همدلته به د طالب په وړاندې درېږي، کمې مرګ کمې ژوند درېږم چې دغه اسلامي ارزښت یې در پښو لاندې کوي، دغه پروژه دې د افغانستان په ګټه نه ده، دا د بهر اورېدل تطبیقوي. الکوزی صاحب د دغه ائتلافونو تر شا اهداف څه دي په لاندې راته ووایه؟ د دغو ائتلافونو تر شا دغه دي چې بیا په افغانستان کې یې پلا بیا اور بل کړي، بیا د افغانستان د خلکو دغه خوشحالي چې د 6 میاشتې راغلی ده چې زه یو په زابل کې یو ماشوم ساعته ولوېدی، دفاع وزیر دې مو ځغاستې، داخله وزیر دې مو ځغاستې، والي دې مو ځغاستې، قمندان د کلي اردو دې مو ځغاستې، رئیس جمهور دې مو خبرې پسې کولې، همدا خلک چې ټول ځغاسته د یو ماشوم د ژغورلو دپاره دا ټولو هلې ځلې کولې، د خلک د ملا یعقوب یا د وزیر داخله د ورور در سترګو وشکې بهېدلې، همدغه ته وایي عدالت، همدغه ته وایي قضاوت. نو موږ وروره 1500 نفره شهیدان درلوده جناب ناصري صاحب، پر دې به سترګې نه پټو. نن که ماته ډالر راتل، ماته 2 لکه افغانۍ تنخوا ماته دې حکومت راکول، نو 2 لکه افغانۍ چې ماته راکول موقف مې 15 نفر امنیت مې هم خلکو نیولی و، نو نن چې هغه نسته، که هغه وخت کې 1500 نفر مړه کېدل، که 1000 نفر مړه کېدل، که فساد کېدی، که ظلم کېدی، ما به څه نه ویلی، او نن زه وایم چې طالبه ته خراب یې، زه د قدرته لرې سوی یم. دا به نه کوو، خدای ته به دغه پرېږدو چې الله در هر چا عادل دی او الله در هر چا قضاوت کولی شي. جامع صاحب یو سوال چې باید ځواب شي، مشران ولې نه معلومیږي، خصوصا امیر المؤمنین دي؟ یو خو طالبان د عکسونو د ویډیوګانو ډېر شوقیان دي، بل طالب جریان ټول کې پوپولیستي جریان نه ده چې پوپولیزم وپالي، دوی متعصبې کړی نه دي چې لکه جهادي ډلې دغوی یو شمېر رهبران راسي د خلکو ترمنځ ودرېږي او وایي چې خوشحال خان مکتب څنګه جوړ سوی، رحمان بابا څنګه جوړ سوی، 300 کاله مخکې څوک له جنوب څخه راغلو او دلته یې څنګه قدرت جوړ کړو. طالب په دې باور نه لري. طالب فکر کوم تر هغه ځایه زه بلد یم یو د افغان په توګه، یو ځوان په توګه باندې، هغوی د افغانستان په وجود باندې باور لري، هغوی د افغانستان په اقتدار باور لري، هغوی د افغانستان په عزت او استقلال باندې باور لري، هغوی د افغانانو په یو موټی کولو باندې باور لري، هغوی د بدخشاني هغه بدخشانۍ چې اوس هم په مغارو کې پروت ده او د یو بل پروفیسور زوی چې وخت کې جمهور هم و، پاکستان کې جمهور سو، د هغو زوی هلته ډالر په اور باندې سوځي او شراب خوري، هغه داسې نه و. طالب په دې باور لري چې د مرکزي افغانستان خلک باید د جغرافیې له طبیعي زندان څخه راوځي.
طالب مشر او رهبر فکر کوم شیخ امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخوان په ټولو ولایتونو جنوبي ولایتونو کې ګرځېدلی ده د خلکو په حجره کې په دیره کې په مسجد کې په فتاوي کې د خلکو په پټي کې دا د یوسف علیه السلام دا د پیغمبرانه عادتونه دي د طالب جریان یو اسلامي او دینی جریان ده، هغه یو سیکولار جریان نه ده، هغه یو غربي جریان نه ده، هغه یو پوپولیستي جریان نه ده، هغه پروژې جریانونه نه دي چې په پنډۍ کې یا په بون کې د هغوی لپاره هلته د حکومتونه اعلان سي او هلته دې ورته وایي چې یا دلته د قانون اساسي په جرګه کې ورته وایي چې تاسو په 20 ورځې کې قانون اساسي جوړ نه کړ نو موږ تاسو سردا کوو، یا د خلیزات راولاړ سي او دوستم ته دي بمونه هوایي صوتي بمونه واچوي او هغه ته دي هغه د خپل غوښتنو ته متوجه کړي، یا دا چې یو د جنرال ګیرو شرون لیکي چې کله به مو ډالر په پنځیر کې ویشل د تور بکسونه د پیسو داسې پیسې دي وشي. نو زه به باور لرم علیزی صاحب چې شیخ امیر المؤمنین به راځي او د ملک جرګه د ملک سیاست او د امورو چارو مخته بیایي. زه به باور لرم علیزی صاحب چې په هیڅ ډول موږ بل جګړې ته نه ځو. د جګړې فتنې سرطان مضره مریض بلواکي ځانچارې د ایسای په روزنتونو کې روزل سوي له پروتوکولیان دا خلک نور د ملک ته نه راځي، کولابیان دا د دوی تاریخ ختم ده. د ولس تر ټولو مهمه غوښتنه خدمات دي، بله جګړه نه پیلېږي. دا خلک چې په خارج کې ناست او کله د ایسای مشر ته ننواتې ورځي، کله له ترکانو سره وعدې او دغه ورکوي، کله ایران ته راځي، کله د روس هغه روس او دغه چې دوی سوسیالیزم بلل او د سوسیالیزم پر دوی باندې خلافا جګړه پیل کړه او دوی ویل چې زموږ جهاد د جنوبي د برلین د دیوال د نړېدو مسله سوه، بیرته هغوی ته ورځي ننواتې ورځي. دا معلوم ده چې دوی شخصي غوښتنې لري، ټیکهداري لري، بلواکې دي، نه د قوم غم ورسره ده، ځکه د دوی په وجود کې نه په تاجک قوم کې فکر پای ته ورسېدو، نه په پښتون قوم کې، نه په هزاره کې، نه په بل قوم کې. بله مسله دا ده چې د ډلو ټپلو تاریخ ترمنځ فرق ډېر ده. هغوی چې جګړه کوله هغوی په کابل کې د اتنیکي او تعصبي ګټو لپاره جګړه کوله، طالب د ازادۍ لپاره جګړه کوله. دوی چې جګړه کوله دلته د واک لپاره جګړه کوله او په ښکلو پوهنتونو باندې او په چوکونو د نومونو لپاره جګړه کوله. طالب د افغانستان د اقتدار لپاره جګړه کوله. دوی چې ولو له پردوی سره د معاملو او پروژو په سر باندې جګړه کوله. طالب د افغانستان د ګنډلو لپاره جګړه کوله. طالب ارګ د خپل ملت په زور او مټو باندې ولیده، ولې دوی د امریکایي الوتکو په زور باندې په بون کې فیصله وکړه، 52 الوتکې رالې کابل بمبار کړو، وحشتونه وکړو، زندانونه جوړ کړو او د تاریخ تر ټولو غټ وحشت جنایت او بربریت تکرار کړو. بل مسله دا ده چې نور هغه وخت تیر دی علیزی صاحب چې دلته به هم په پوزیشن کې وي، هم به په پوزیشن کې وي، هم به قهرمان وي، هم به په حکومت کې، نور د قوم په نامو، د ډلې په نامو، د سبم په نامو، نه د ژبې په نامو، نه پښتون ته حکومت ورکول کېږي، نه زارت نه چاته. مهم بحث د نظام او د نظام داري بحث په اوسنۍ او معاصر نړۍ کې دا ده چې ته بدخشاني درد او رنځ دا وکړه، ته د هغوی فقر ورکړه، ته د هغوی لوږه ورکړه، ته د هغوی تر کور څرک بوزه، ته هغه په غټو غټو بمونو ماچوه، ته په هغو باندې 803 زندانه مه ډکوه، ته هغه بګران ته مه وړه، ته هغه په چرخي ته مه وړه. سیاسي مخالف دا اوس چې د ایتلاف هڅې کوي، دوی ته څه پیغام لري؟ دوی په زوال محکوم دي، ځکه دوی نه پخوا تاریخ ته نه اوس، دوی د استخباراتي پروژو او استخباراتي پنډتانو په غیو کې ځانونه اچولي دي، دوی د ولس له اړخه استفراق سوي دي، دوی تاریخ چلیپا کړي دي، دوی بدنام دي، دوی بلچاري دي، دوی بلواکه دي، دوی د قوم او د ژبې او د سم په نامه ټیکهداري دې حتی رسولي چې نه په اته خپل کلي کې ځای درلود. دوی شمال ته ولاړو، وریې ویل چې موږ هلته سنګوریان جوړوو، پاټکیان جوړوو، دا خلک جوړولي. موږ تاسې ولیدل چې دوی ازبکستان یا تاجکستان ته د اوښتو په محل باندې یو له بل څخه واره نه کول. افغانستان راپورته شوی ده، افغانستان ښه روان ده، بله جګړه نه پیلېږي، افغانستان به له نړۍ سره ښې اړیکې پالي، موږ به نړۍ سره د نړۍ د پام په دریځ کې یو او اوسو به. ډېره مننه کوم له تاسو نه جامع صاحب، الوکوزی صاحب له تاسو مننه، ناصري صاحب له تاسو مننه. درنو لیدونکو څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر و، تر راتلونکي پورې مو په الله سپارم. خوشحاله شئ. له لیدلو مو مننه.